دا موبایل په څو دی؟ دا موبایل په 8000 روپۍ دی. ښه موبایل دی. ښه موبایل دی. ښه تېره ښکاره کړه موبایل. هچ دلته د اوپو په نامه ورکوي، دلته مې ګیاره باره کې اچولی دي. خلکو دوکې ورکوي. پرېږده غله یاست ولکه بل شی یاست. اصلي دوکان سړی نه راځي هغومره ښه دی. سلام جانه دا د چانس مو وولی د موبایل غږ. څنګه چانس دی؟ او دا خو کوډ غواړي. او دا خو داسې کوډ نه دی چې هر سړی باید دا به هغه سړی در باید چې کوم موبایل ته راوړی دی نو دا خو داسې اسانه کوډ نه دی نه. دا وایي که د سټور کې دا په هغه په سټور کې ژم نه ده. ښه د هغه دوکان بغیر هغه دوکان نه بیا وړي هغه سړي ته بیا ورکوي هغه بیا در باید بس زه کار چې ته یې څه اوس د چارج در واخلي. بس ما و کار سره علاقه د ګوره اوس هغه دوکان والا باندې خلاص کړه. ما چې اوس راته ګوره اتې ته ورس دا څه بېکاره سره دی. څه کیسه ده شراف خان؟ سهار مې موبایل راوایستې ډبه پېښ موبایل کې پروت ولو غټ. اوس چې ګراک راغلی ګراک ته یې موبایل ورښکاره کړي په ډبه کې 11 12 وخاتئ. تا سهار سم وکتئ سم به کښېولئ؟ خپله سهار وکتئ چې وروره موبایل کې پروت ولو زردا ده. او اوس ګراک راغلی ګراک چې خلاص کړي هغه خوشکم وکړله ویل یاره ته 11 12 موبایل څنګه پر ګراکان اړوئ په ډمران یاست په دې چې مې سر نه خلاصېږي چې دا څنګه کې وخت دی. اوس به سیټ ته وایم څه سیټ به اوس کوم جواب ورکوم. هغو یار دا به اوس څه چم کو. هو په دوکان کې کیمرې لګېدلې دي. هو کیمرې خو لګېدلې دي. کیمرې به چیک کړو شاید کېدای چې په کیمرو کې راشي. هو خیر دی ته راسې واره کیمره چیک کړو. ښه دی په موبایل کې خو کیمره کې نشته زه به موبایل وګورم. هو زردا دغه سړی راغلی. دا اوس موبایل چې ما راواستی هغه دغه سړی و دغه و. څه وایي دغه و؟ و دغه ولو دغه دی زردا. ولې غلا دې ولې راسه وکړه؟ دا موبایل دې ولې ویوړی غله؟ وروره ما ته احساس ودرېدی چې تاسې ما دا موبایل غلا کړي. چې دواړه مسکینان خلک یاست په دې دوکان کې مزدوران خلک یاست. ما تاسې دا 8000 روپۍ موبایل غلا کړي. زه ډېر شرمنده یم. ما پیسې دله راوړي دي بس دا خپلې پیسې واخلي. دا دې 8000 روپۍ. یاره ستا کور ودان به خدای موږ بیخي ګسردی سي بېچین اوسو بیخي ډېر بېقراره سو. دا موبایل خو زما سو په د دې ما چې کوډ را خلاص کړ. اوس څه بیا د خلاص دا کوډ مننه. ښه سو چې راغلی یاره. هو زردا ده یاره ډېر ښه سو چې دا سړی راغلی که نه وای راغلی سیټ ته به مې څه ویلی. هو زردا ده هی پیسې خو هم نقلي را کړي دي. بیا دوکه درکه یاره اوس به موږ کوو څه چم. اوس بیا سیټ راځي اوس به سیټ کوو بیا څه به نه ورته کوو یاره څه چم به کوو په سیټ باندې یاره. یاره سړی سترګې زه لرونې کړي په خدای خو پیسې هم در راوړي یاره سړی پیسې په هغه ساعت وګوري یاره تا څه چم وکړي. زه څه په خبره یم چې دا پیسې به نقلي یاره. سیټه دلته یو سړی راغلی موږ موبایل ورکړی هغه 8000 روپۍ موږ ته نقلي راکړي. دا چې ته وګوره ستا سترګې نه وې دومره غټې سترګې الله پاک درکړي دي. پیسې ځای ورسمال اوس پیسې څه وکړم په پیسو باندې واسې ډوډۍ وخوري. ته راځه در په در یم هر وس توانونه راوړي واسې ځي شابس توای ماته پرېښي یاست دلته روان یاست تاسو څه په وکړم. سلام علیکم. سلام سلام. دلته مخکې اتباع کان ولاړ هغه څه شو؟ الله ډوډۍ خوري. ډوډۍ خوري؟ ما هغو ته ډېره غټه دوکه ورکړه هغه ستا مزدوران وو. هغو ته ما موبایل واخیستی ما نقلي پیسې ورکړلې. زه ډېر شرمنده یم پر دغه دغه اصلي پیسې واخله حساب کور د ودان بس هغه خان مو وبخښه. زما د موبایل کوکه پاتې وه کوکه خوره. څنګه کوکه وایسه؟ دغه کوکه ده دغه دا وه و ده دا صحیح صحیح صاحب هغه دوو ته زما سلام وایه انشاءالله کوفله صحیح. ته هم کاروبار کوئ هغه سړی واله بیا اصلي پیسې راکړې. ته هم ما په دوکان باندې ښایي توانونه راوړي هغه خپله کوکه مې ورکړله. هغه کوچنی موبایل خو ما سره پاتې شو. دا بیا بله ګټه ده. کومه کوکه دې ورکړله؟ هلته چې سپینه کوکه به دا خو ما بل نوی موبایل پرېښود.